نو ما مخکې وویلې چې که کوم خاص بانک وي او یا بانکداري وي او دې بانکونو اوس د ټولې نړۍ بانکونه او د خلیج بالاخره په اروپا کې هم دې ته خلک نتیجې ته رسېدلي چې السلام علیکم مهرباني افغانستان سوار زمان هو څنګهوالان په ایران کې ژوند کوي د مختلف پیړیو اکثر کې په فشار کې وي د نګرمن کې کار کې څنګهوالا غوښتل چې خو څنګه وای نه شم ورو بیا راته وای غږ دې جوړ راځي نو مزای صاحب والله دې خوشحال که بیا مې دې پوښتنه ونه اخیستلی شوی غږ دې ډېر جوړ راته وبښئ نو ښه نو که داسې وي چې یو له دغو شرایطو نه په هغه خلک هم لکه دا چې ویلي نو دومره به هم نه وي چې نه پوهېږي او په رڼا سترګو باندې او په رڼا ورځ باندې به سود کوي نو ما مخکې ویلي چې د حتی خارجي نړۍ چې غربي نړۍ ده هغه هم اوس په دې باندې پوهېدلي چې کله چې دوی دیوالي سول یا دوی تاوانونه وکړل نو دوی په دې پوه شول چې دا کومه بانکداري اوس موږ چې جوړه کړې دا کوم میکانیزم سیستم موږ جوړ کړی دی نه ښه سیستم د اسلامي بانکداري ده راځي چې د دې خپلې بانکداري ته د اسلامي بانکداري یو څه ورګډ کړو تر څو له دې ستونزو نه خلاص شو السلام علیکم السلام علیکم جوړ په خیر الله فضل دی مولانا صاحب خیر خیرات الله مو خوشحال کړه مهربانه مولانا صاحب ما میراث په مورد کې یو سوال و وایه زمونږ د یو دوست دی هغه خپل دغه ته ګور ته د زوی ښځې ته مهر کې یو جریب مځکه لیکلې وه هغه خپله وفات شوی دی او د حیات په وخت کې دغه مځکه خرڅه کړې هم ده په خپله یې خرڅه کړې هم ده او په خپله یې دلته خرڅه کړې ده دا مځکه نو اوس چې ترکه کېږي او د دې میراث تقسیمېږي د نورو ورثې تر منځ دغه موضوع څنګه کېږي سمه الله دې خوشحاله لره الله خوشحال نو ورور هغه خلک به په رڼا ورځ باندې څه نه کوي نو دلته په افغانستان کې موږ چې ګورو اکثره سیستم هم دغه لکه موږ د افغانستان په اړه خبرو کوو اما چې غربي دنیا یا خلیجي دنیا خبره کوي ما مخکې ویل چې خامخا به له دغو سیستمونو اسلامي بانکدارۍ نه به دوی یو څه پکې وراچولي د اسلام له اصولو نه دا کار چې دوی کوي السلام علیکم الله مو خوشحال کړه مولوي صاحب المهندس سوال شورمال موږ انډیوالان دي تاسو مهندس نه کینی یو انډیوال څورته وایي خوا به دې به څه دغه وي مهرباني خدای دې خوشحاله کړه تا درې وړې اړیکه ونیوله عزتمن سي قدرمن سي ډېره مننه خدای مو خوشحال کړه نو محترمو حاجي صاحب چې له دوبۍ دې اړیکه نیولې وه ما وویلې په اسلام کې نو د اختلاف نشته وروره چې موږ وایو موږ خو دلته دا کوم شی چې وایو په خپلو سترګو له خپل نظر نه لاندې وي اما چې که هغه سیستمونه چې دلته په د فقه کې راغلي دي فقها وایي د اسلام له مخې دلته عملي شي موږ پرې خوشحاله وي بیا به هېڅ ستونزه نه وي پکې او دویم دا چې ته وایې چې یو چا نه مونځ قضا شي څنګه به یې کوي مونځ چې له چا نه قضا شي هر وخت چې ور په یاد شي که هر وخت ور په یاد شي که د ګیز مونځ نه قضا و سبا ور په یاد شو نو سبا ته به یې کوي که رنځور و که روغ و که ناروغ و که هر رقم مشکل و نو هغه به خپل مونځ په همغه ساعت باندې د مانځه کفاره همدا ده چې بس ته به یې هغه راګرځوې قضایي به یې راګرځوې بله لارې نشته ښه او بله پوښتنه دې کړه چې څوک غلا کوي دا ښه ده او که غیبت کوي دا ټول کبیره ګناهونه دي که غلا کوي که زنا کوي که بهتان کوي که لواطت کوي که چغلخوري کوي دا ټول په کبیره ګناهونو کې راځي یو له بل بدتره دي چې یو کوي نو لاول خو باید یو هم ونه کړي ځکه چې سړی مونځ کوي الله جل فرمایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ سړی له بدۍ نه منې کوي دا چې مونږ تاسې مونځونه نن سبا سره کمزوري ځکه له بدۍ نه هم نه پکې منع کېږو نو غلا کول هم کبیره ګناه ده او زنا کول هم کبیره ګناه ده چغلخوري هم کبیره ګناه ده غیبت کول هم کبیره ګناه ده ټول ګناهونه دي سړی باید له ټولو نه ځان وساتي ښه یو بل ورور پوښتنه کړې وه د میراث په اړه باندې وروره چې په مهر کې کومه مځکه ورکړې هغه مځکه د همدې ښځې حق ده کوم ځای چې ورته تعین کړی کله چې پلرګنۍ ترکه کوي نو هغه د دې کوم چې حق ده هغه نغد چغد ورکوي د دې دا خو د خپل شخصي حق ده پاتې شوله د میراث مسله ښځه چې کله په کور کې نوم واخیستلی شو چې کله د کومې ښځې سره نکاح یا ایجاب و قبول لازمي وتړل شو که د دې ښځې دا میړه هم مړ شو په دې کور کې دا موجوده وه او دا معنی چې کور ته یې لاروړې هم نه وه
کله چې د دې ښځې ایجاب و قبول وشو نکاح یې بسته سوله دا میړه یې هم ورسو بیا هم د دې میراث حق لري نو دا ترکه چې دې خلک کوي دا کوم ځکه ټوټه یې چې دې ته دا خو یې خپل شخصي حق دی دا خو یې دې مبارک سي مشکل په دې کې نشته نور کې چې کله ترکه کوي او هغې کې دې ته خپل حق ورکوي او بل ورو چې له ایران احمدجي صاحب درې وارې اړیکه ونیوله الله دې تاسې خوشحاله کړي عزتمن سئ قدرمن سئ ټولو ملګرو ته د سره سلام کوئ نو دا کوم ملګري دي چې سحر په مانځه کې سستي کوي باید ویې نه کړي ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بهتر خلک هغه دي ډېر عزتمن قدرمن خلک هغه دي او د نجات والا خلک هغه دي چې د سحر په تیاره کې لمونځ کوي او د شپې په تیاره کې لمونځ کوي ماخوستن او ګیزه افضل لمونځونه دي باید قضا یې نه کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه نوري صاحب جوړې الله دې خوشحال کړي مهرباني ورور ته اړیکه له موږ سره پرېښو الله دې تاسې خوشحال کړي بیا هڅه وکړئ تر څو له موږ سره په اړیکه کې شئ او خپله پوښتنه مو مطرح کړي مننه درنه کوو له هغو درنو قدرمنو لیدونکو نه مننه کوو په ځانګړې توګه چې همدا شیبه له موږ سره وصل شوي معنا دا چې هغوی زموږ د خپرونې ملګري دي او هغوی اوس د خپلو تلویزیونو څنګ ته راغلي دي او د موږ خپرونه ګوري الله دې تاسې ټول خوشحاله کړي عزتمن شئ تاسو ټولو نه مننه کوم چې اړیکې مو ونیولې او هغه څوک چې هڅه کوي له هغو مننه السلام علیکم الو مهرباني دا اړیکه هم پرې شوله نو بیا هڅه وکړئ یو څه وخت خو لرو انشاءالله تعالی کولی شئ راسره په اړیکه کې شئ او خپله پوښتنه مو راسره مطرح کړئ نو عزتمنو قدرمنو تر دې دمه پورې مو خپرونه الحمدلله ډېره ښه وه او د تاسو اړیکې مو هم ښې په خوند راواخیستلې نو هیله ده چې ځوابونه مو هم په زړه پورې درته ویلي تاسې قناعت ورباندې حاصل شوی وي نو یو څو پوښتنې نورې هم لرو چې هغه به راواخلو چې ملګرو د برېښنانیک له لارې رالېږلي ښایي ورو پوښتنه کړې ده وایي سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ډېره مننه کوو تاسو هم د موږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ السلام علیکم تاسو اړیکه بیا هم پرې شوله او په ډېره بښنه سره نو ستونزه د موږ په طرف کې نه ده ستونزه شاید چې د تاسو طرف ته وي دی وایي چې پوښتنه مې دا ده چې د جنازې د لمانځه چې د جنازې د لمانځه د اوداسه او تیمم په باره کې ده که جنازه تیاره وي او د دې احتمال موجود وي که په اوبو اودس وکړم نو جنازه تیریږي او یا په دې حالت کې تیمم وهلی شو او که نه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته محترم وروره که د جنازې د لمانځه د فوت ویره وي د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علیه په نیز تیمم وهل جایز دي څه مشکله نشته پکې او د احنافو دلیل د دې وجه په دې باندې دی وایي د جنازې لمونځ قضایي نه لري په دې خاطر باندې او که نور مونځونه وي بیا خو سړی قضایي راوړلی شي مونځ چې نه لاړ شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته الو السلام علیکم ورحمة الله وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ولې صاحب محترم زما یو پوښتنه وه دا چې زما د صرافۍ یو دوکان دی موږ دا د حوالې کار کوو یو سړی 1 لک روپۍ ما سره جمع کړي او بالفرض په قدس کې غواړي نو د هغوی نه موږ 300 کلدارې په 1 لک روپۍ اخلو آیا دغه کار د اسلام د نظره څنګه دی سامان لکه ما سره لکه زما یو د حوالې دوکان دی په جلال آباد کې یو دی په کابل کې یو دی په قندوز کې هغه یو سړی دی بالفرض پیسې پکاري په جلال آباد کې هغه ما سره په قندوز کې 1 لک کلدارې بالفرض جمع کوي موږ د هغوی نه په 1 لک روپۍ باندې 300 کلدارې اخلو دا کار څنګه دی ډېره ښه صحیح مهرباني محترم وروره سرپي کې د خدای برکت واچوه الله دې تاسې ښه ګټه نصیب کړي دې ته په شریعت کې عامل ویل کېږي تاسو عمل کوئ او د دې خلکو ستونزه ور حل کوئ یعنې دا کوم کمیشن چې تاسې پکې اخلی 300 روپۍ دا تاسو دپاره جواز لري هېڅ مشکل په دې کې نشته او دا کار کولی شي خو یو شي ته مو خیال وي چې باید موږ او تاسې ډېر زیاتی له خلکو سره ونه کړو او کله کله دا صرافان داسې وي چې پیسې هم ډېرې واخلي او هغه کار هم د خلکو په وخت سره ونه کړي نو ستونزه ډېره زیاته وي نو هیله ده چې
تاسو د خلکو هغه مشکل هم په نظر کې وساتئ او دومره پیسې ترې نه وانخلئ له خلکو نه چې د هغوی له توان او له وس څخه خبره وتلې وي. نور په شریعت کې څه مشکل نشته او تاسې کمیشنکاران یې د داسې مثال ده لکه سړی چې رهنما ایښي وي او هغه رهنما والا هم په دې مځکو دې شیانو کې کمیشن کوي، دې کې مشکل نشته، دې ته عامل ویل کېږي او کوشش کوئ چې جایزه ګټه ترې نه اخلئ. السلام علیکم. ښه نو د تاسو اړیکه شاید چې له ایران نه ده، دا مو څلورم وار و چې له موږ سره مو اړیکه پرېښوله، بښنه دې وینو، الله دې تاسو ته اجر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. السلام علیکم مولوي صاحب محترم. مهرباني خدای مو خوشحال کړي. ما له وخت هم سوال وکړی، د سوال مطلب پوره ما فهم کولی ونه شوی، هغه د میراث په مورد کې. دغسې درته ووایم اوس